دې بریاني ولې چې کله مونږ له دا بریاني راوړل او مونږ ورته ښه په سور باندې کېناستلو نو یو چمچ مې ترې راډکه کړل او خولې ته مې کړه چې ډېره زیاته ښکلې او مزېداره بریاني وه. د دې لوکیشن سلامونه ټولو یاران دوستان ته. نن د خیر سره چې څنګه سار ساسو ډېر سخت ستړی وم او خوشحاله هم وم ځکه چې زمونږ نوې ټیکه شروع کېدو وله وه. بس په دې روډ باندې ولاړو ملګري ته مې انتظار کو تر دې چې دی راورسېدو ډایرکټ ورسره په موټرسایکل باندې کېناستم او خبرې اترې مې ورسره شروع کړلې. نو ده ته ما ویل چې یاره دا ټیکه به زر را ختمول غواړي چې کار دونه نه دی. نو هغه راته ویل چې ولې؟ ما ورته چې په 2 ورځو کې را ختم شي د خیر سره بل کار والا رینګ کړی دی نو چې هغه له مونږ بیا مشینان یوسو. ده راته ویل بالکل ټینشن مال انشاءالله دا دونه کار نه دی 2 ورځو کې نه بلکې په 1.5 ورځ کې ښه ښکلې ختمېږي. تر دې چې مونږ د شیرګړ بازار ته راوسو اوس به د دې نه ځو مونږ ډایرکټ د درګۍ بازار ته. د خیر څه مونږ نیولې چې کومه ټیکه ده نو هغه د درګۍ په بازار کې ده. خو په لاره باندې ډېر په خوندورو په ښکلو علاقو باندې تېرېدلو. ولې چې تاسو ته خو زمونږ د ملکن علاقې موسم پته هم ده چې ډېر زیات ښکلی او ډېر خوندور موسم یې دی. ولې چې څه پکې سپرلی شروع شوی دی نو په دې وجه باندې هر طرف ته شینخیالي دی، هر طرف شینوالی دی، هر طرف ته کوم بوټي دی هغه شنه شوي دي. خو تر دې چې مونږ دلته کې کله د درګۍ بازار ته راورسېدو نو تاسو لیدلی شئ چې دا د درګۍ بازار دی خو سهار ټیم دی نو رش پکې دونه نشته دی. په دې کې ډېر زیات رش هم وي. تاج محل طرف ته راواوښتو. درګۍ کې چې کوم واقعه ده چې په ټیک ټاک په هر ځای باندې ډېر زیات مشهور دی او د حد نه زیوا غوبل یې پکې راغستی دی. نو تر دې چې مونږ په دې ځای کې د نیرونو باندې راتاو شولو په دې کلي کې به مونږ د خیره سره دغه کور کې کار کوو. نو بس د دې علاقې هم ډېرې زیاتې ښکلې دي. تر دې چې مونږ فاینل دې کور ته رادننوتو په دې کې د خیر څه دا کار به مونږ کوو. دا مشین ولاړ دی خیر څه دې کې مونږ یوه ورځ کار کړی دی خو بس نن به پکې په دوباره کار کوو. زما د پارټنر پکې دلته کې ګلینډر شروع کو ځکه چې د ویل یاره زه پکې دا ګلینډر ختم کړم د هغې نه پس به پکې د خیر سره د مشین کار شروع کړم. د مشین کار بیا دونه نه دی تر زره به د خیر سره د مشین کار ختم شي. ما ورته بالکل بېغمه شه. بس چې کله هغه د ګلینډر کار ختم کړو بس ما به دلته کې د مشین بټن واړوله ښه په سور باندې شورو مې پسې وکړله. ما ویل چې ایسته ته د دې کار قصه ختمېږي او ختموو. په دې ټایم کې مونږ پالش شروع کړو. بس د مې لره هغه بل پارټنر مې رالی و هغه د خیر سره پکې د مشین کار شروع کو. بس ما ته ویل ته اوس سال لږ ساعت دمه شه. ما ورته ویل بالکل بېغمه شه. بس د خیر سره زمونږ چې کم کار و هغه مونږ فاینل کو. تاسو لیدلی چې لایو ریزلټ یې دی چې ډېر زیات مزېدار او ډېر ښکلی ډیزاین یې هم کړی ساده باده ډیزاین. د کار ختمېدو نه پس موږ ډایرکټ موټرسایکل ته راوختلو او را روان شولو. ولې چې اوس به موږ ځو کور ته. نو کور ته به ځان رسو د خیر سره. تاسو لیدلی شئ چې موږ دلته کې کله د درګۍ بازار نه راوختلو نو دې خوا ته روان شو د قالدرې په سایډ باندې ځکه چې هغه بل کار وله مونږ ته ویلو یار تاسو راشئ زما کار وي. نو قالدرې خو تاسو ته ښه پته کم کسان چې د قالدرې یا درګۍ اوسېدونکي هغوی لازمي په کمنټس کې زموږ چینل سره هم سبسکرایب کړئ. تاسو لیدلی شئ چې د قالدرې ماشاءالله ډېر ښکلی لوکیشن دی او ډېر ښکلي غرونه او مزېدار ځای دی. په دې ځای کې مونږ ودرېدو کس ته مې انتظار کوه. مونږ ورته مونږ ته ځای وښایه. نو هغه مونږ له چې کوم دی ځای راته وښود د کور هم ولیو دغه طرف یې رالسټینګان هم راکړه. ویل دا ورته سکی او ورځئ د خیر څه ویل زه به د هفتې په ورځ تاسو سره رابطه ساتمه. مونږ ورته ویل بالکل بېغمه شه. بس مونږ به ستا په تمه وي بس مونږ سره چې ته څنګه هم رابطه وکړي نو مونږ به د خیره څه د هغه ځای نه راشو. خو بس دلته کې چې کله مونږ د درګۍ بازار ته په دوباره راورسو ده ته ما ویل چې یار زما بریانۍ تړه شوې. تاسو که خیال کړی درګۍ بازار دا بریانۍ ډېره زیاته مشهوره ده. اوس که چا هم د دې بریانۍ نه مزه اخیستي نو هغه په کامنټس کې وایي. بس په دې ځای کې زمونږ بریاني د خیر سره رالی او چمچ مې راواخیسته. یو ښکلې شانته کې چمچ مې ترې راډاکه کړله او بس ډایرکټ مې د خولې ته کړ. والله چې د دماغو کنیکشن یې راله وړقولې. نو په دې ځای کې مونږ بریاني وخوړل چې ډېر زیات خوندور او ډېره زیاته مزه یې وکړله. بس مونږ ډایرکټ په دغه باندې کېناستلو په موټرسایکل باندې او ډایرکټ د کور طرف ته روان شولو. ولې چې مونږ به اوس ځان کور ته رسو. نو که تاسو زمونږ په دې چینل باندې چېرته کې نوي یئ نو دا چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ. مخکې دوستانو سره شیر کړئ. نو پښتو ویلاګ ویډیوګانو نه خوندونه واخلئ. نو زه به په دې ځای کې چې کوم خپل ویلاګز دی هغه به ختم کړم. ملاویږو پر روان ویلاګز کې. خدا حافظ.